بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو، زه اختر حسین خټک او تاسو حاضر یم په وایس اف خټک کې. قدرمن دا وخت مونږ جبتر کې موجود یو او جناب بیا افتخار حسین صاحب راغلی دی. د الیکشن کمپین چلیږي، د الیکشن هلې سلې دي. د دې باره کې به دې نه تپوس کوو چې دی په څه هضم باندې راوتي دي او دی څه ویل غواړي. جی دا راته وایي میا صاحب چې تاسو راوتي یې، د الیکشن دور شروع دی، تاسو لکه څه ویل غواړئ چې د الیکشن څه طریقې سره روان دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډیره مهرباني، شکریه. داسې ده چې دا زموږ علاقه ده، موږ ټول یو خلک یو، که مختلف پارټۍ دي خو زموږ غم ښه دی، شریکي دي، موږ د یو خاورې خلک یو، موږ چا پسې سپکې خبرې نه کوو، زموږ خپلې خبرې شته. زموږ مطلب ډیره لویه پارټي ده، ډیره زړه پارټي ده، زموږ خپل سوچ دی، زموږ خپل فکر دی. د هغې په بنیاد د خلکو ته راغلي یو چې که تاسو په د پښتونخوا کې په حقیقت کې خپلې مسلې حل کوئ، نو عوامي نشنل پارټي هغه پارټي ده چې ستاسو مسلې حل کولی هم شي. او ځکه چې دوی د زړه نه دا ګڼي چې څنګه پنجاب د مطلب پنجابیان پکې اتفاق اتحاد کړی دی، په بلوچستان کې بلوچیانو کړی دی، او په سند کې سندیانو، په پښتونخوا کې د باچا خان د سوچ او فکر او د پښتونولۍ دا پارټي ده چې دا ستاسو مسلې حل کولی شي. ځکه چې کله هم داسې یو وخت راغلی دی، نو که جیل ته څوک تللی دي نو هغه زمونږ د عوامي نشل پارټۍ ملګري تللی دي، که د قربانۍ وخت راغلی دوی ورکړې ده، که د شهادت وخت راغلی دی نو عوامي نشل پارټۍ ورکړی دی. که مشرانو ته وګورې، باچا خان غوندې شخصیت 38 کاله جیل تیر کړی دی، ولی خان چې کوم دی نو په جیل کې وخت تیر کړی دی، اسفندیار خان په جیل کې وخت تیر کړی، ډېرو خلکو. خو دا زموږ مقابل کې چې ولاړې دی به چېرته یو ورځ جیل نه تیر کړی، ځکه چې د هغې یو سوچ او فکر نظریې سره تړون نشته. هغې د اقتدار سره خبره ده او هغې د حکومت سره خبره ده. نو هغه خلک د چا حق نشي ګټلی چې هغه قربانۍ ته غاړه نشي ښی. دغه کشرانو ته موږ یو خبره کوو او موږ هم په دې علاقه کې مشري کړې ده. ما مطلب دی چې لکه 3 ځله الیکشن ګټلی دی، یو ځل پکې زه وزیر شوی. زموږ د وختو کارونه دی راوالي او دلته اوس وزیر اعلی د دوی ځي، مطلب چې لکه د دوی ایم این ای د دوی ایم این ای ایم پی ای د دوی، ډسټرک ناظم د دوی، تحصیل ناظم د دوی، یونین کونسل مشران د دوی، اے ټو زی د دوی مشرای دي. او زما په وخت کې صرف زه یو دلته چې کوم دی په نوخار کې وزیر وم. تاسو اندازه ولګوئ چې کارونه دی دوی ما سره کمپیر کړي، که دوی کارونه زیات دي دوی به حقدار وي، که زموږ کارونه زیات وي موږ به حقدار یو. او زما د لږ وخت او د دوی د 8-9 کالو، نو په دې بنیاد موږ د خلکو ته یو احساس ورکوو چې دا یو موقع ده، که دا ګراني تاسو ورته ګورئ، د دې ګرانۍ بله لار تاسو په بله طریقه نشئ نیوی، هغه په اوټ باندې نیسئ. که نن د دې حکومت خلاف ریزلټ رالو، دی به وایي چې زموږ پالیسۍ ناکام دي، دی به په شا شي، دی به دا ګراني چې کوم دی په ځای ودروي یا به کمه کړي. او که نه چا ول اوټ ورکړو نو وایي چې دی خو ښه خوشحاله دي، راشه نور هم ورته ګرانه کړه. نو دا په دې بنیاد مونږ خپل ملګرو ته خپل اواز رسو. او زما تم او توقع یقین دی چې زمونږ اواز دی تاپیل هم کوي. دا ملګري تاسو څو کتل، دا د 11 بجو په ټیم کې په جبتر کې داسې مشران او کشران او زموږ بچي راغونډېدل، دا ډېر ګران کار دی، دا وخت د راغونډېدو نه دی او ډېر زیات خلک راغونډ شو، دا په مینه کېږي. دا مطلب چې د دوی یو خلوص دی. د دې نه پته لګي که خدای کړي خیر انشاءالله تعالی چې زموږ په خبره کې زور هم شته، خلکو ته احساس هم شوی دی، خلک چې کوم دی د حکومت پالیسو نه تنګ هم دي او عوامي نشل پارټۍ ته به چې کوم دی نو اوټ ورکوي. تاسو هم کتل او زما هم تمه ده، او بس د خدای نه به دعا کوو چې یا خدای ته موږ له مطلب غرور او تکبر مه راکړې، فتح راکړې او مخالف لم شکست ورکړي. میا صاحب دا یو غوښتنه کوم چې چونکې دا خو الیکشن دی، تحصیل او د ویلیج الیکشن دی، چونکې په دې 15 کاله کې خو موږ ایم پی په دې اړخ باندې نه وکتلی، او اوس ځای په ځای باندې ګورو هغه په خپله باندې کمپین کوي. حالانکې یو وزیر کس هغه د تحصیل دپاره کمپین، دې باره کې تاسو څه وایئ؟ داسې زه د یو فرد باره کې خبره نه کوم. دا د الیکشن کمیشن خپل مطلب رولز دي چې هیڅ یو وزیر او مطلب الیکټډ ممبر هغه ته چې کوم دی نو د دې اختیار نشته چې هغه الیکشن کمپین کې حصه والي. دا چې کوي دا د الیکشن رولز خلاف ورزي ده او هغه په مختلف خلکو خلاف اکشن اخیستی دی، څوک یې جرمانه کړي دي، په چا باندې پابندۍ لګولې دي. اوس که د دې نه پس هم مطلب یو سړی منل نه کوي، نو الیکشن کمیشن سره دا اختیار شته چې د هغې نه سخت نه سخت قدم والي. خو مطلب چې که دا هر څوک کوي، که تاسو خپل حلقه کې یادوئ او که په دې ټول زموږ چېرته چې ته الیکشن روان دی، دا چې هر څوک کوي دا د الیکشن مطلب رولز وایلیشن دی او دا ښه خبره په دې خلاف سخت اکشن پکار دی.
ډیره مننه میاسف قدرمنو څنګه چې تاسو د میاسف خبرې واورېدې او چونکې څنګه چې تاسو دا واورئ چې دلته کې ځای په ځای دوی ته مکمل معلومه ده چې د زمونږ شکست په نصیب باندې دی ولې چې دا ځل لټین بیا په یو باري اکثریت سره راوتی دی او په ډېر د عزم و جوش سره به دا انشاءالله کامیابي په دې علاقه باندې اخلي د دې وجه څه ده وجه دا ده چې 3 کاله یا 8 کاله کې چې دوی کوم کارونه کړي دي هغه تاسو ټول کتلي تاسو زما په چینل باندې بار ګورئ زه دله لږې ویډیو مخکې ته منشن کوم چې دوی څنګه طریقې سره کارونه کړي دي او صحیح کړي که تاسو څوک هم داسې ثابتولی شئ چې په یو 8 کالو کې د یو ډسپنسري په دې پوره علاقه خټکنامه کې چېرته منظوره کړي وي نو ماته یې وښیئ داسې نور ډېرې خبرې دي نو تاسو ته به دا معلوم وي چې د دغې وجې په دا نن سبا پرویز خټک وزیر دفاع عمران خټک او خلیق الرحمن دلته به د خټکنامه کې ګرځي او ځای په ځای باندې وټونه غواړي یعنې یو ځل بیا یو خیر ته راغلي دي او نن تاسو سره دا یو موقع ده چې د 19 تاریخ باندې تاسو سره کوم دغه دا وټه تاسو په صحیح ځای باندې استعمال کړئ که نه یې استعمال کم از کم د بیډ له خو بایکاټ وکړئ والسلام